قول ورتوا انی انحیتو یقینا زمن کړی شوی ما ان د دې خبرنا اعبد الذین چې زه بندګي وکم متازی وکما الذین د هغه چاته دعونا من دون الله چې تاسو را بلئ په حاجتونو کې بيد الله نه. قل ورتوا لا تتبعوا اهواکم ز تابعدارین کوم ستاسو د خواهشاتو قد زللتو یقینا زب خطا شم ځن په دغه وخت کې وما انا من المهتدین او زبنیم سملار مندون کنا د سملار مندون کنا زبنیم د هدایت والونا. قل ورتوا انی علی بینۃ یقینا ز په صفات دلیل باندې ما من ربی د خپل رب د طرفنا وکذبتم به او تاسو دروغجن ګڼلی به اغیلرا او تاسو نه منئ اغیلرا وکذبتم تاسو دروغجن ګڼئ به اغیلرا یا دروغجن کړي تاسو به اغیلرا ما عندي نشته زما سرا ما اغذاب اغسیز تستاجلو نبی چې تاسو په تلوار سره غواړئ زری غواړئ ان الحکم نه د حکم نه د فیصله الا لله مگر د الله تعالی د پاره دا یقص الحق بیانوی الله حق او هو خیر الفاصلین او غد غورا د فیصله کوونکو نا. قول ورته لو ان عندي کچروي زما سره ما اغذاب تستاجلون بی چې تاسو زر غواړئ لقضی الامر نه فیصله بشي وا الامر د کار بیني او بینکم زما استاسو ترمنځ والله الله تعالی چره عالم ډیر خپويږي بالظالمین په ظالمانو باندې. وعنده او خاص دی الله تعالی سره مفاتيح الغیب کنجانې د عیب دی لا یعلمها نه پویږي پاغه کنجانو باندې الا هو بيدغنا ويعلم الله تعالی پویږي ما په هغه سبانه فل بر چې پوچ کړي والبحر او په دریاب کړي پوچو پلمدا ما تسقطو وما تسقطو او نه غورځيږي مې ورقتن یو پاڼه اس یو پاڼه نرتاویږي الا یعلمها مگر هغه پیجنی الله تعالی ولا حبتن او نه دانا فی ظلمات الارض پتیرو د زمکه کې ولا رطب ولا یابس نه لمدا او نه وچا الا فی کتاب مبین مگر په کتاب واضح کړي. وهو الذی دغ الله تعالی غذات یتوفاکم چې تاسو روحونه اخلي باللیل د شپې چې قبض کوي تاسو باللیل د شپې یا یتوفاکم تاسو د کوي باللیل د شپې یعنی په خوب کې د انسان روح ځي کنه نو هو الذی الله تعالی ذات یتوفاکم چې فوت کوي تاسو مړ کوي تاسو باللیل د شپې قبض کوي باللیل د شپې یو د کوي تاسو د شپې ویعلم الله تعالی پویږي ما پاس باندې جرحتم بالنهار چې کوي تاسو دروازه چې تاسو دروازه کوي ثم يبسكم بیا به تاسو را پاسي راوچت په کې تاسو فيه په دغه ورځ کې قیامت کې ليقضى اجل مسمى د پات پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرر بیا تاسو را پاسي کنه سار انسان پاسي نو صرف انا ليقضى د پات پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرر ثم الیه بیا خاص دی الله طرف ته مرجعکم تاسو واپس دا ثم ينبئکم بیا تاسو خبردار کی بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو عمل کوئ